یو دوه درې او بیا څلور. زلزلې ایو طوفان څنګه چل رہا ہے څنګه چل دی ښه جوړ امن دی یار. خیریت دی که نه واو ولې یوازې ناست او خپه خپه یې مړه جاني ما یو سوچ کړی دی یار. یو فیصله مې کړې ده. څه فیصله دې وکړه هغه هم زمانه بغیر مړه جاني یار ما فیصله دا کړې ده که نه ښه چې زه به واده کوم. ته واده کې واده کوم ښه خو یو مشر دی یار هغه راته ویلي دی اول به تل ولس کې ښه ښه نو زه به اوس چې کوم جینۍ مې خوښه کړې ده که نه ښه هغه که نه بیماري ده ښه زه وایم چې زه به د هغې تپوس هم وکړم او هغې نه به رشته م وغواړم. نو زه چې ځو که نه ښه زه هم در سره ځم نه په دې کې دې نه یم مشر راته ویلي دي یوازې به ځې نو رشته به دې زر کېږي. ګوره ته دوستي خرابی خو دوستي نه خرابوم رشته وشي بیا زه تا ته وایم که نه بیا به ته م راشي. ته مالې دا کوټي راکړه جانې دا واسکټ دا هم به ته راکړې دا وګوره که نه باچا دا خو مې د مشر رور دی که نه مړی مشر ورته به بهانه وکړې زه دا رشته سیټ کوم که نه ښه بس هغې نه بعد چې بیا کم دی که نه بیا به واخلې واپس. یاره زړه خو مې نه کېږي ځکه ته ما ځان سره نه بوځې که نه مړه جان نه بځې ما نه بس دا راکړه زه دا رشته کوم اورې خدای نه کې ګورې نه مړه تا دوا پکړې اوس خاص وګوره بیا بیا رالینځې دا ګوره د مشر رور مې دی هر به وشي ته ته اوس وګورې دا عجیبه سړی دی زه هم ګوره ته مې واسکټ هم رانه یوړ صبر وکړه ښه ډاکټر راځي مړ راته نه شي. السلام علیکم نیکا. وعلیکم سلام. نیکا څه صورت حال دی دا کس څنګه شو؟ بس یاره بیمار پروت دی یاره ښه کېږي نه یار. ماشاءالله ماشاءالله دا خو ډېره ښه خبره ده. اور نیکا علاج یې کوم ډاکټر نه کېږي یاره بس ډاکټرانو خو ټولو جواب را کړی دی خبره اوس پاتې اسرائیل ته ده. سبحان الله سبحان الله یار دا ډېر زبردست ډاکټر دی چې دې په لاس کې ډېره شفا ده. ها یو د لوږې مري او بل یې سر ته پراټې ګوري. ته لږ ودرېږه. ولا شهید خان کوم دی یار چې اټوګراف یې والو ووتو رانه یار دې چې ما ګیر کړی و دته ما دا ډاکټر او اسرائیل خولو دې دا نه پېژني. باچا ته د پته شته هغه زلزله تلې ځان له جینۍ کوي یار او ګوره زه یې پرېښودلم ښه یوازې لاړو ماړه چې دا کم بیوقوف چې هغه باندې خو د خرید بار نه کوي. یاره دا خو زه هم سوچ کوم که نه خو زه هغه دلکه را روان دی باچا دا کار خو ډېر خراب شو خو د شاهد خان نه د دې کار وکړو بد شو یعنې قسم په خدای د ځمکې لی راویشتمه لکه دا طوفان خو دې خوا را روان دی یار. چې ورشو را روان دی راځه چې ورشو چې څه وایي ښه خبر ته واخلو ته راځه داسې ځان له اړخه کوي راځه دې ګورو ښه دا به موږ ټیک د واده خبره کوي ولې چې ما ته پته ده چې ما د واده خبره وکړه که نه نو دې به هم ټیک د واده خبره کوي. مړه چې ما واده ونه کړو که نه نو ته به رانه څنګه کې ګورو مړه دا کار دله ټیک کوم په غم دې اړوم شیخه راځه. زلزلې څنګه یې هلکه طوفان څنګه چل دی وایا که نه مرګچي ښه جوړې باچا بس کار خو مې وکړو پوه شوې ګوره که نه ها وشو دا دوا په کار ده جاني تا به کار نه کړی کار شوی دی بس خالي ډولې وړل ده پوه شوې چې پکې اچول دی اور کوټ ته وړل دي داسې اوې ګوره ډولی به یو ځای وړو ولې تم زه به هم ځمه ځکه زما ته چې مې ولې زما هم واده ته زړو شو یار دا څه وایې باچا که نه زلزلې ولې دا زړه صرف تا پسې دی بس خبره داسې ده که نه یاریا او بیا د دم نمبر دی هلکه ما هم پکې زغم وکړی دل هم بیا څه چل کول خو پهله زمونږ دا کار وشو خو بیا وستا کېږي که نه وایي جینۍ د خوښه کړې ده که نه بس هسې لګیا یې نه نه خوښه جینکۍ ټولې زما خوښې دي خو چې څوک راله راکړي رشته دې اغوستې ده نه که نه تاسو به زه درله زما نو څوک شته نو یو تی او یو دا دی زما خبره بس دا خو بس دغه دی بس ما خپل کار ټیک کړو که نه نو تاسو له هم زه کار ټیک کړم پوه شوې نو خو دغه زه م وایم که نه چې ما له بندوبست وکړې کور تا ته پته ده دغه بس داسې چې زه به ګورو که نه ده ته معلوم دی که نه بس داسې به پې لاړ شو پوه شوې زما خبره ته به سره چې هغه څه تپوس کوي که نه
نو ته به ورته وایې چې لکه هغه تپوس کوي تعلیم یې څونه دی ها. ته به ورته وایې چې لسمې پاس کړم ماړه ته به غم شه ته به خبره زه به د کس ته شرمېږم ښه زه به څه نه ته وایم شرمېږې خو چې دا خبره کوي زه به چې ته لسم یاد کړي که نه زه به وله لږه هوا ورکړم ای سب څه شرمېږې بس ته به غم شه داسې کار دی سیټ کا مته را بس نور خو پوهېږه نه زه به شرمېږم مزل نه بخیر کې راځئ ما پسې بس راځئ یاره دا کسان رشتې لره روان دي ته لاړ شه هغوی لسه انتظام وکړه انتظام خو به ورلو کو خو اول خلک خو ګورو چې څنګه خلک دي هغه ما ته پته ده ته د هغې نه بېغمه اوسه چې راشي زه ترې تپوسونه وکړم د هر څه به یې پته ولګي کم کور دی کور یې مخ هغه سره تا ته نه دی معلوم مړه بس راځئ په دغه کاله کې دا واسکټ راکړه دا خو واچم ګوره چې زه پکې ښکلی ښکارم که نه لکه چې زه پې ښکلی ښکارم نو ته به پې ښایسته ښکارې هلکه دا تاله یو وروړم واسکټ باڼه تاسو دواړو نه خو زه خپل ښکار مالې راکې کړی باڼه ځلم ښځه راځئ ما خبره اورئ خبره داسې ده که نه چې ما څنګه پوه کړی یې که نه همدغه شان کار به کوم غټې غټې بولو ته به نه ولې ها. ته به هغې زه به ورپسې بس شاته مسکه لګوم ښه اورې که نه دا رشته خو کار هم راله خراب خو ګوره بیا ښه به نه وبشي وبشي مړه راځئ وبشي راځئ وبشي ها ته ورشه وګوره جوړې راغلل ته څنګه چل دې څه تکلیف مکلیف کو نو په لاره باندې په خیریت راغی نجینا بس امازي سر راځو پسو تاسو ما چرته لیدلې او یار ته دومره نیک سړی یم که نه چې بس څوک راته میلاویږي چاله 1,00,000 روپۍ ورکړم چاله 2,00,000 روپۍ ورکړم بس چاته به دې لیدلی یم نجینا بس پیسې هم ماشاءالله سیم له خدای سره ډېرې ورکړې اوس هم فلم ډبلیو کې راډو بار ولاړ دی اخا نو دا ډرایور مو ولې را دننه کو دا خو بمبار درولې وکړه مړه ته دته وګوره شکر یې په خپله د میلو دی او ما د ډرایور وي ټول عمر یې چپلاسټوپ کړی دی زما د سپینې کپړې مې ته راښکاري نجینا دا هم د واده لک ته هم در پر راغلی یو ها خو صحیح ده خو سبق یې څونه پورې ویلې یو چې لسنه پاس کړی دی نه کنه نیکه دی خو شلمه پورې سبق ویلی دی زمونږ دونه مازه چرته دی هغه خو صحیح ده خو کاروبار څه کوي بس کاروبار ته ساجد نشته شکر خانداني خلک دي او کنه نیکه د مور پلار یو زوی دی او داسې ده ये साहब देवा तो सुनगुर गुना से शर्मेगा और दवाले जमारे वही de फल में से खबर के सो कमजोर दो समझो ها خو صحیح ده خو ځمکې مکې هم څونه دي او شته د بدرې مرلزمه کم شته او نه کنه نیکه نه کنه تا نه ویل شو بل رس چې بدرې ټولونه نور واغستل او ذهن نه نو دی کنه نه کا او څنګه ګاډي ماډي څونه دي تاو गाड़ी को फिल्म डब्ल्यू के او باقي بدرې गाड़ी شته او نه کنه نیکه تا نه ډېر زر یېږي کنه تا نه هېر شو چې دوبۍ نه د 15 شپږ ګاډي نور را روانوي او دا شانه بوی کا وکنه مړه ویلکه کسان خو خو برابر دي خانداني خلک دي خو ستا په سر آئے ده یاره د پارټي خو ماته هم ښه ښکاري خو د الک سره خو خبرو کا کنه پهلا تورې ګالک نه تپوس کوس सही हो څنګه دا څه بیماری پکې شته که نه بس بیماری ماره خدا وړه بیماری زی راځي تبه ټوکې دا په دې ځای نه کنه نیکه تا نه ویل شو کنه دې خو کینسر هم دی دا خو د ټي وي مریض هم دی دې خو ګردین فیل دی دې یو سترګ هم کنه دا او دا چرس هم اسکی پوډر هم اسکی شراب هم اسکی مکمل هم دی دې کوم نشته ها دا تاسو ما پسې الک را وسترې که د بیماری جاله ده تر اوله زما هغه زنګینه تماچا چې نن خو یې چیک ما माफ कर माफ कर